السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ملګرو، زمونږ نننی ټاپک چې د هغه د امازون هولسیل اف بی په باره کې ده چې آیا مونږ LLC ته ضرورت لرو چې جوړې کړو د امازون هولسیل اف بی دپاره او که نه. نو که دلته مونږ وګورو په دنیا کې مختلف ملکونه دي او په مختلف ملکو کې مختلف حکومتونه دي. نو د هر یو ملک بیله حکومت وي. نو راځئ چې دلته اوس مونږ وګورو چې LLC ته مونږ ضرورت لرو د امازون هولسیل اف بی دپاره او که نه. نو په لنډو الفاظو مې په یو ویډیو ډېره نه اوږدوم. نو که دلته مونږ اوس وګورو، تاسو یې کتلی شئ چې not required LLC in the following countries، چې LLC ضرورت نشته په د لاندې ملکو کې چې مونږ یې جوړه کړو د امازون هولسیل اف بی دپاره. نو چې کله مونږ امازون هولسیل اف بی کوو په دا ملکو کې، نو مونږ LLC ته ضرورت نشته چې جوړې کړو. مثال UAE ده، UAE یونایټډ عرب امریټس چې په دبی مشهور ده، او KSA چې سعودیه ده، او عمان. نو په دا ملکو کې مونږ LLC ته ضرورت نه لرو چې جوړې کړو چې کله مونږ امازون FBA هولسیل کوو. نو که ته غواړې چې LLC جوړه کړې، نو ای دپاره به هیڅ ضرورت نشته ته جوړه کړې که ته غواړې چې په دا ملکو کې ته خپل امازون هولسیل FBA وکړې. نو که لاندې مونږ وګورو ریکوایرډ LLC in، LLC ته ضرورت شته کله چې ته امازون هولسیل FBA کوې. نو هغه کوم ملک ته؟ هغه د USA چې یونایټډ سټیټ اف امریکا. نو که ته غواړې چې امازون هولسیل FBA وکړې په USA کې، مطلب په امریکا کې، نو تا دپاره LLC ضروري ده چې جوړه کړې، یا نون ریسیډنسي LLC. نو چې کله هم ته هولسیل کوې هولسیل FBA په امریکا کې، او چې کله هم ته خپل پروډکټ اخلې د سپلایر نه، نو هغه د تا نه د LLC په باره کې پوښتنه کوي چې LLC کې دننه هغه تا نه EIN نمبر چې هغه د امپلوی آیډنټیفیکیشن نمبر هغه درنه غواړي، او ریسیل سرټیفیکیټ درنه غواړي، او یو بل چې کوم د هغه کمپنی اف آرټیکلز د ټول چې کوم دی دا په LLC کې دننه موجود وي. EIN هم موجود وي، ریسیل سرټیفیکیټ هم موجود وي، کمپنی اف آرټیکلز هم موجود وي. نو کله هم چې ته سپلایر نه سامان اخلې په USA کې، امریکا کې، او غواړې چې امازون هولسیل FBA وکړې، نو تا ته ضروري ده چې ته LLC جوړه کړې. او که ته غواړې چې امازون هولسیل FBA په دا ملکو کې وکړې، USA، KSA، عمان کې، نو تا دپاره ضرورت نشته ته LLC جوړه کړې. نو ډېر ملګري دې باندې تپوس کولو چې LLC جوړه کړو او که نه. نو خدای دې وکړي چې اوس مو دغه پوښتنه صفه شوي او پوه شوي وای چې کوم ملکو کې مونږ LLC ته ضرورت لرو او کوم ملکو کې مونږ LLC ته ضرورت نه لرو. نو انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم جوړوم په امازون هولسیل FBA باندې. نو خدای دې وکړي چې په دا ویډیو پوه شوي وای. که پوه شوي نه وای، نو پوښتنه کولی شئ. په خدای مو سپارم. مع السلام.